سلامونه او نیکی هیله درنو لیدونکو د سیټي وال میډیا ته بیا هم ښه راغلاست. خوشحاله یم چې زه عبدالحسیب ستانکزی دا ځل بیا هم ستاسو په درانه چوپړ کې یم. نن راغلی و د کابل ښار یو مشهوره د ساعت پلورنځي ته چې د زمري غیرالزي په نامه دا دوکان شهرت لري. کلونه کېږي چې د کابل ښار کې فعالیت کوي او ښه ساعتونه د نړۍ له مختلفو برندو څخه راوړي او دلته خلکو ته عرضه کوي. نن موږ غوښتل د بیلابیلو ساعتونو په اړه د قیمتونو په اړه دوی سره وغږیږو، همداسې نورې خبرې اترې به ولرو. نو هیله کوم چې له موږ سره ملتیا وکړي تر څو زه ځان تنظیموم، تاسو لاړ شئ د مختلفو ساعتونو لږ څه تصاویر وګورئ، بیا هم د سیټي وال میډیا سره واوسئ. بیا هم ښه راغلاست ګران لیدونکو. د دې هټۍ مسؤل له موږ سره د خپرونې په دې برخه کې یو ځای شوی دی. خپله به ځان تاسو ته در وپېژني او نور سوالونه به ورسره ولرو. سلام علیکم. وعلیکم السلام. یاست انشاءالله؟ څنګه حال تاسو ښه یاست؟ خوشحاله اوسئ. لیدونکي حتما د تا څېرې سره آشنا دي، خصوصا د کابل ښاریان او په افغانستان کې کوم کسان چې تاسو مشتریان دي. مهرباني وکړئ ځان مو وپېژنئ. بسم الله الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. زما نوم قاری شمس الدین دی، مشهور په صباح کریم غیرتزی او یو تن له تجارانو یا دکاندارانو دی کابل ښار. زموږ کاروبار چې دی معمولا د برانډ ساعتونو اوریجنال او فرست کاپي کاروبار کوو. نو کارونه مو چې شروع کړي دي 2001 نه تر اوسه پورې الحمدلله روان یو. نو کافي برانډونه شته، هغه مشهور برانډونو ساعتونو کاروبار مونږ کوو او بازار ته هم عرضه کوو د عمده او پرچون په توګه. چونکه اوس حالات داسې راغلي دي چې دغه آنلاین سیستم خلکو سره خصوصا ځوانانو سره ډېر کومک کوي چې زر وپېژني چې څه موډ دی، فیشن سره څه تعلق لري او تطابق کوي. زر پوهېږي. نو له هغه لحاظه اوس موږ اندېښنه نه لرو چې د افغانستان خلک یا د کابل د موږ خلک ناشنایي ولري له ساعتونو سره. خصوصا نو ساعت یو مهم عنصر دی د لباس په تکمیل کې، لکه یو دریشي نکټایي له بوټانو سره او له کافلین سره. معمولا مکلفیت دا دی چې یو دانه ساعت باید یو شخص ولري، خصوصا هغه نخبه اشخاص. هغه که څه د مونږ خویندې یا ورونه مشکل نشته، نو قلم او ساعت خپل رول لري په د انسان په شخصیت مدرن اوسېدو په شخص. والا ګران لیدونکو زه تر اوسه نه پوهېدم، د همدې له کابله تر اوسه ساعت نه لرم. په دې سې زما علاقه نه وه، ولې د انسان په ظاهر باندې واقعیت یو ښه رول لري. کولی سې د برانډو په باره کې ووایي له کومو کمپنیانو څخه تاسو ساعتونه واردوئ؟ اساسا خو مشهور کمپنی چې دي ټول د سویزرلند تصرف کې دي چې هغه جنیف کې جوړیږي. هغه مشهورې کمپنۍ لکه رولکس، برایتلینګ، پتک فلیپ، کارتیر، ټک هیور وغیره وغیره. دا هغه کمپنۍ دي چې ډېر قیمتي دي. او هوبلوټ دا کمپنۍ اوریجنال خو په افغانستان کې په ندرت راځي، خو موږ د فرست کاپي چې له هانګ نه یې واردوو او سیکنډ کاپي له چاینا نه راځي. په معمولي ډول ټول ته معلومیږي چې دا حالات روان دي. ولې په خصوصي طور چې موږ سره کوم ایجنسی دی هغه د اوریجنال لکه آرمانی دی، جورج آرمانی، امپریو آرمانی دی، اولکس دی او دغه اسلامي غړیو په حساب لکه دا غړی دی چې اوس افغانستان کې ټول ملکو کې خصوصا عربو مملکت کې دا ډېر رول لري چې مانځه ټایم ټیبل دقیق خي. هغه لکه الاذان، الفجر، الحرمین غړي دي. دا عرب ډیر خوښوي. زه خبره مقدمه کوم، تاسو نه هیله کوم چې هر ساعت تاسو موږ ته معرفي کوئ، هغه راواخلئ او دوستان په دې دوستانه مو ګوري. فرضاً دغه ساعت دی
په دې کې مونږ تقریبا 25 ډیزاین لرو. 25 د اختراع په 1990 کال کې شوې ده چې تقاضا دا و چې اسلامي ممالک ماشاءالله ډیر دي او شوقیان هم ډیر دي، د دوی لپاره یو فنکشن باید پکې ځای په ځای شي چې علاقمندي دوی باید په نظر کې ونیول شي چې هغه عبارت دی مانځه ټایم دی، د قبلې ښودل دي. نو دغه الاذان ساعت او الفجر ساعتونه دغه رول لوبوي، اسلامي ساعتونه په دې کې به متنوع دي، دا مختص دي اسلامي هیوادونو ته. صحیح. دلته تاسو ویل چې هم د ځوانانو لپاره، هم د سپینګیرو لپاره، د ښځو لپاره، د نجونو لپاره، یعنی په ټولو بخشو کې شته، ولې خصوصا د اسلامي بخش کې دا یو ځانګړنه ورکړه او دا په نظر کې نیولې دي چې یعنی شوقیان شته چې داسې نه دي یوازې نارینه، په دغه اوس زنانه دي. صحیح، دا زنانه دي، دا د مشرانو دي، هغه مې درته وکړو دا هم ډیپلوماټیک دی، ډبل ټایم دی. لکه یو شخص په غیر اسلامي ملک ژوند کوي، هغه ته دا مهمه ده چې دلته څو بجې دي او د موږ په ملک کې څو بجې دي، او د هغه مملکت کوټیشن وی لکه 001 چې وی د امریکې په هر ایالت کې چې وي د مانځه ټایم او قبله ورته ښیي. نو قیمتونه یې بیا په څو راځي؟ په مختلفه دي قیمتونه، دا خو چونکې د موږ په انحصار کې دي لله الحمد، او دا قیمتونه موږ ډیره کوشش کوو چې خپل هیوادوالو ته خصوصا افغانستان کې بیا کابل کې ډیر حد اقل نرخ وټاکو، یعنی د پرسنټیج لحاظه ګټه باید ډیره ټیټه وي، ځکه چې د موږ اقتصاد عمومي ټول ته معلومه دا احساس الحمدلله لرو چې خلکو ته د دې لارې خدمت کولی شي، کیفیت لوړ قیمت ارزانه. او اصولا دا چې چیرته موږ په سایت کې چک کوو د سایت وو ممکن وي چې دا په خپل سایت کې معمولا د ریالو په بیه راځي یا د درهمو په بیه، عربي مملک ته جوړیږي، نو کېدای شي موږ پیسو دا 2200 افغانۍ، ولې موږ دلته خپل هیوادوالو ته 15,000 الی 6,000 افغانۍ بیه لوړه نه ورته ورکوو، او دا ورته وایم چې ورې سایت ته مراجعه وکړي، دغه تاسو تخفیف شته. ډیره مننه ګرانو لیدونکو، لکه څنګه چې زه خبر یم او زه د دوکان لږ څه مشتری یم، ډیر زیات نه، واقعا تخفیف ورکړي. یو بل ځانګړنه د هټۍ دا ده چې انحصاري دي دا ساعتونه، یعنی یوازې دوی کولی شي دا وارد کړي په افغانستان کې. انداسې ده؟ بالکل او عمده پرچون ورکو دکاندارانو ته او انفرادي مشتریانو ته، ماشاءالله. او دا یو ویاړ بولم ځان ته چې خپل هیواد ته له دې طریقه خدمت وکړو. واقعا دلته که مراجعه وکړي دا به ښه وي. دغه اولکس دي، د دوی ځانګړنې بیا د نوي طبقې ځوانانو لپاره چې څوک چې علاقه د سپورټ سره لري، دا ټایم ټیبل لري، سټاپ واچ لري، ټایمر لري، واټر پروف دي، یعنی ضد اوبو دي، او شیشه هم ضد خراش دی. د رنګ له لحاظه او د کیفیت له لحاظه موږ دوی ته یو کال ګارانټي ورکوو، ګارانټي کارت ورته لیکو، تاریخ ورته وو، او 3 کاله وارانټي ورکوو د کارکردګۍ. نو په دې لحاظ کې 95 ډیزاینه شامل دي چې هغه ټول دلته دي. دا ډیپلوماټیکي ګاډۍ دي، بله، او دا سپورټي، اجازه ده، دا ډیپلوماټیک او دا سپورټي ده. نو لباس سره او لدریشي سره یونیفورم سره دا ښه وایي. نو هغه هر څوک چې علاقه ولري بیا خپل ځانګړنې بیا ځان ته برابري. او دغه ساعت چې دی په معمولي ډول لکه زموږ تاسو فرهنګي خلک هم شته، شوقیان دي لکه عرب، بیا دا د ودونو کوژده لپاره په نظر کې نیسي چې داماد لپاره یا زوم لپاره دا شی بیا لکه یو څه شوقي وي که نه. بیا تاسو زمان لپاره تخفیف ورکوئ څنګه؟ خامخا دا خو اصول دي. ما درته ویل چې په خپله کمپنۍ کې بیا ویاړو چې هم تخفیف ورکو، هم ورسره ګزاره وکړو. نو دا بحث مې مخکې درته ویلې، او دغه بیا ارماني دي. صحیح. دا ساعت د میډالیست او منځنۍ اسیا موډونه و چې دا مې درته وښوده و، دا لږه ځایه منشا اخلي، دغه سټایل، دغه موډ، دا خلک روږدي دي همدغه سټایل باندې، او دغه چې دا به غربي سټایلونه دي، هغه شرقي و اصطلاح آسیایي موډونه و، دغه ارماني دی. نو دغه بیا ایټالوي کمپنۍ ده، ارماني ده، امپریو ارماني. په دې کې موږ یو سلاتیا قلمه یا ډیزاین یو سلاتیا ډیزاین چې زنانه او مردانه او اهمه ده ټول ځوانانو ته. دا بیا څه ځانګړنې لري مخکې لکه اسلامي ساعتونو، هغه ځانګړنې هم دکې کارول شوې ده که نه؟
نه اسلامي مسایل په مغه یوازې هغه ساتو کې چیرته مخکې مار دي کې دا ځانګړنې دي فرضاً واټر پروف خو حد اکثر ټول دي صحیح دغه بیا خاص ځانګړنې دا دي چې ایکو درایو دي ایکو درایو په دې معنی چې ساده ژبه باندې چې نظام شمسي نه دا چارج اخلي حد اکثر ماډل نه فرضاً ګرځي او پرانا کې چې موږ تاسو ته بالا کیګو ګرځو خبرې کوو دغه چارجبل سیستم لري قطعاً بیټری نه خوري او که بیا تیاره کې وي پاتې شي نو شپږ میاشتې یو کال دوام کوي بیا درېږي بیا ضرور نه دی چې دته بیټري تبدیل کړي یعنی بیرته باید مار ته کېښودل شي دا خصوصیات لري نو بنان د دوی وارنټي کارت ګارنټي کارت هر څه شته صحیح دغه درې ټایپ چې ما درته وښوده دا ټول اوریجنال دي صحیح واقعیت ښه ساعتونه دي ما داسې شوق داسې یو هم پرېنهدم د دوکان کې او کله چې یو مشتری راځي شاید هغه هم همداسې یو ساعت یې خوښ سي بیا تاسو بل ورښیې بل ساعت به یې هم خوښ سي کوشش کوو موږ یو اصول دا دی چې مشتری راځي هغه ته د میلمه په صفات وګورو حداقل یو ټایم ورته ورکوو چې د 15 دقیقو نه تر 10 دقیقو پورې اختیار ورکوو چې دوی وګرځي مجال ورکو چې فکر وکړي ځکه چې دا داسې شیان دي چې د مونږ وطنداران اکثره دا فکر نه کوي چې په کابل کې دا ساعتونه وي بنان دوی ته دومره وخت ورکو چې وګوري پوښتنه وکړي او تر څو چې د دوی اصلي هدف معلوم شي چې آیا ځان ته ساعت غواړي که چاته تحفه کوي په کوم انداز کې وي کاپی وي اوریجنال وي او دغه خصوصیات په لاس دغه کې تشریح کیږي ورته نو که بیا وام نخلي باید له موږ نه ښه خاطره ولري چې دلته خلک څه د اسلام اصول په اخلاقو باندې ایښودل شوی ده او تجارت عمده برخه اخلاق ده نو بنا موږ واک ورکوو مشتری ته چې د دوی تقاضا چی ده که چېرته تقاضا یې بیا داسې وه چې د دوی چا نه الهام اخیستی وي غلط شی خوښي بیا موږ مانع کېږو ورته وایي چې دا ورور یا ساعت ما اخله یا دغه شی واخله چې موږ یې مسؤل شو دا د موږ شخصي پالیسي ده یو ځانګړنه چې دا پلورنځی لري هغه دا ده چې کله راځي خپل د شوق د علاقې د سلیقې طرز ورته ووایه په همغه سلیقې په همغه طرز د تا په شوق د تا په جیب سره سم تاسو ته یو ښه ساعت او باکیفیته ساعت در مخته کوي خبره قطع کوم ډېر وکړه اوس دغه ساعت ته قیاس کړه یو وارې وزن کړه آیا داسې ساعت به څوک وي چې په لاس کې نه آیا ما غوندې ساعت به څوک وي چې په لاس کې خو علاقه ده او د دغه اوریجنال هغه خلک چې اوپټلونه کنټرولوي د هغوی جنرالانو په لاس یا د هغوی کپټانانو په لاس بیا دا شي دا له غذا الهام اخلي مجبوره یي چې مونږ بیا موډ راوړي او څوک پوښتنه کوي چې داسې یو فلانا اکشن کې مې داسې یو ساعت په اوپټل چلونکي لاس کې ولید آیا دا ساعت لري مونږ باید نه ورته نه وایو کني دا په مونږ باندې بوج دی او نه مې خوښیږي د مشتری د تقاضا لپاره باید دا وکړو ولا بله دا انویکټا ده دا اوریجنال ده نه غټواله وګوره درنواله غټواله دا نو داسې کسانو لپاره دی چې لکه فری فایټران دي یا لکه داسې ورزشکاران دي چې باډي بلډینګ کې مثال مهارت لري او د دوکان ته سره سي یعنی به ساعت نه ستلای هر رقم شای چې تاسو په خوخه تاسو خپل ذوق بیا هم یادونه کوم خپل ذوق ورته وای او ان شاء الله په دوکان کې پیدا کیږي ډیر زیاته مننه ساده تاسو وخت تاسو مهرباني اوس کوم دا ساتوري تاسو تر زه ساده ساتو خل چې دا په ورسته د جنگ جهانی دویم نه دا جاپان اختراع کړی دا کاسیو 1945 1946 خدامت دی اختراع ده دغه ساعت دا ځانګړنې لري چې حتی د دنیا ټولو پروفیسورانو فزیکدانانو لاس کې که وګورئ دوی به خپله میلیاردر خو ساعت به یې لاس کې دا شی وي د دې ځانګړنې دا دی چې دا ټایټونیم ده د انسان مثبتو انرژیو سره تعلق لري اعصاب خرابي نه کوي پستله د متاسې اوبه نه ورځي او داسې یو ثابت ټایمر لري چې حتی د لویو بمونو چې په ساعت او سکند باندې انفجار ورکي هغه د دې کمپنۍ نه استفاده کوي اوس خبره چې دا ساده ترین ساعت دا او هغه پر ماجرا ترین ساعت هغه اوس متاسف وکړ بنان دغه ساعت اوس په نړۍ کې نوم لري او مورن دغه چې حدوداً په 15 کالو کې تر دغه حد
موټ مخته تللی اوس دا د یو سپورټیز شخص لپاره سکی کوي سکیټ کوي والیبال کوي فوټبال کوي تحت الاوبو ځي او 5,500 نه زیات ماډل لري خو د ځوانانو لپاره دا ماډل یې ښه دی چې ټچ سولار ده ټایمر لري نړیوال ټول ټایمونه پکې راجستر دي بیټرۍ نه خوري لکه مخکې مې چارج وکړ او ښه خبر دا ده چې 25 کاله د کارکردګۍ ظرفیت ګارانټي لري له پښو نه لویږي هغه نو چې کومونږ یې ماتوو هغه موږ خپل کار ده اوبه نه ورځي تر 200 مترو الی 100 مترو پورې اوبه نه ورځي نو دغه ځانګړنې لري والا ماشاءالله ماشاءالله بعضې تو کې راځي چې تر 100 نمبره او آی ډي پورې هغه کوي میمورایزیشن لري سیف کوي واقعیت مختلفه ساعتونه او زه د 2 ساعتو په ځانګړنې لا تر اوسه نه پوهېدم تاسو هم پوه شئ راځئ یو امتحان وکړئ له نږدې راسئ د دوکان ته د مختلفو ساعتونو په اړه پوه سئ کومو خوښه وه او په ډېر ټیټه بیه تاسو کولی سئ ترلاسه کړئ لکه دا ساعتونه مشخص شول سه واقعیت ډیر یو ساده سات ښکاري مګم ډیر ساده نه ده او یو مخصوص یو خاص سات بولل دا وانټیج ساتونه دي بله دغه یو قیمت فقط د 93,000 ډالر دی په انټرنیشنل بازارونو کې مثال درته وایم ولې موږ دغه ورکو په 2,000 افغانۍ اوله کاپي موږ ورته دا خدمت کړی دی چې د ځوانان باید زړه توری نشي باید راشي کاغه نه وي دا خو د پلاس کې په مغه انداز بالکل او انداز کارکردګي هم هغه دي او ګارانټي وارنټي هم لري صحیح نو مثال می دا درکړ نو پلاس هاو یا سل هاو ماډل تاسو برانډ وقت یو لوی خدمت کړای د ځوانانو لپاره یا هم د سپینګیرو لپاره یا هم د انجونو لپاره لوی خدمت دا ده چې کله یو برانډ ګوري د چا پلاس کې او هغه خوخيږي هله لري چې هغه برانډ یا هغه سات ترلاسه کی نو دوی دا خدمت کړي چې په یو لګه ویا اما یو شی په هغه مشخصات ورته فرمایش ورکړي جوړ کړي دا مختلفه ساتونه دي د مختلفو ساعتو په اړه وغږیږو کورني ساعتونه هم ستا دفتري ساعتونه هم ستا نو خدای دې وکړي چې موږ سره ملتیا وکړي او تاسو نه بیا هم هیله کوم چې د خپرونې تر پایه موږ سره ملتیا وکړي تاسو بیا هم لاړ شئ موږ لږ دمه اخلو ځینې تصاویر د ساعتو وګورئ بیا هم موږ سره ملتیا وکړئ بیا هم خراغلاس ګرانو لیدونکو تاسو تصویر ولیدل دلته نور ساعتونه دي د ساعتو په اړه هم له قاری صاحب سره وغږیږو مهرباني قاری صاحب بل دغه سمارټ واچونه دي هوشمند ساعتونه دي صحیح په دوی کې ډیر ماډل دي چې دا د موبایلو سره کونیکټ کیږي او دا ماډل هم دي مختلف کمپنی دي نو دا هم له موبایل سره کونیکټ کیږي لکه زنګ راځي ورته سیستمونه اما تاسو ته معلومه دا ډیر مشهور هم دي صحیح په دې کې مختلف انواع شته ارتفاع کوي سلسیوس او فرانهایت باندې دغه تودوخه کوي ډیر مسایل لري صحیح رادار لري بعضی داسې جی پی اس غونډه او شه دا مسایل چې یعنی منحصر به فرد دي نو دا مخکې مو چې هغه اولکس کمپنی تاسو تعریف کړه اما قصې چې مردانه دي په مغه منوال باندې زنانم دي چې دغه ارمانی دي او دا اولکس دي نو په ارمانی کې هغه ما درته چې تقریبا حدود 980 ماډل نه زیات ماډل لرو او دا اولکس دي سپورتي زنانه دي او دا نګینې چې دي سپین زرکان کارول شوی دي چې د څه شایننګ یو جلایش خاص لري او دا جلایش چې وخت لمنځ نه زی معمولا زنانه ساعتونه دا نګین لري کنه نګیندار ډیر خوخی څوک چې تحصیل کوي یا ډاکټر وي یا انجینر وي دا په باندې به دا نګیندار ډیر نه خوخی وو رنگونه لري متنوع رنگونه لري لکه دا رنگ ده دا ساعتونه نه دوه کمپنۍ دي کنه او د اوریجنل کمپنۍ او هغه ارمانی او اولکس کمپنۍ زنانه و چې تاسو مو خو ده په مجموع کې زنانه او مردانه شته او دغه بیا لکه رومانسون ټیسوټ اصلي مایکل کورس د اصلي او ګلاشوت شانل او زمن کې دغه
بله کمپنۍ هم د مشهور ډیور د ملکه وکتوریا خاندان د استعمالي په مغه باندې مشهور شوی د لګ انګلند ماډل دی سره د چې سویس تولیدي نو دا کمپنیان هم شته هم اوریجنال هم اوله کاپي ګران لیدونکو موږ د دیوالي ساتلو برخه ته ځو او بیا هم یادونه کوم که غواړئ سه انټیک اوسئ که غواړئ سه پروفیشنل په ټولنه کې اوسئ یو ځل د دوکان ته راسئ او خپل د خوښې سات لاسته راوړئ موږ له قاری صاحب سره زو د دیوالي ساتونو په اړه هم یو ډیر کوچنی برخه تاسو ته معرفي کو بیا هم موږ سره اوسئ د دیوالي ساتونو په باره کې هم تاسو موږ ته مهرباني وکړئ دغه چې وینئ د آمز کمپنۍ ده بله دا مهرباني مخته راسئ مشهورې کمپنۍ دي دا کلاسیک دي دا برانډونه د دوی دغه الهام چې اخیستی موډې فیشنې انګلنډي دي د انګلستان داسې سلطنتي ساتونه موډې اخیستی دغه ټول د آمز ده دا پاور په نامه ده او دا ایرانی دي او دا تایواني دي اوریجنال او دغه اوپل چې دا لرګي دي خاص لرګی ده مکمل دا اکثره کلاسیک دي دغه تر دغه ځای پورې لکه میمونخانو ته کتابخانو ته یا د خوب کوټو ته داسې آرام ځایو ته دا خلک ډېر خوښوي داسې زینتي دي هم زینتي دي هم کیفیت واقعیت که څوک انګلندي سټایل غواړي راسي د کور لپاره دا ساتونه خوښ کړي مهرباني او دغه به د سالون لپاره معمولا لکه طعامخانه یا لوی ځایونه دي ناستې ځایونه دي میټینګ ځایونه لکه تاریخ ډیټو او ترمامیټر د شان لري دا استعمالیږي او دا معمولا د لویو تالارو لپاره خلک خوښوي او راځي دغه ساتو ته دا بیا ټول چې دي دا بیا د خوب کوټو ته لکه د استراحت کوټې بعضې چې نایټ ویژن لري لایټینګ لري چې هغه سنسور لري اساس دی له رڼا سره موږ خو تاسو ته ویل چې په هر بخش کې کوشش کوو چې خپل هیوادوالو ته داسې خدمات وړاندې کړو چې که نادر نه وي حداقل تر یو حده پورې پروفیشنل وي چې د هیوادوال مستفید شي پاکستاني یا بدل شي یا چینایي شي معمولی شان نشو هغه کولای عرضه کوله په دې چې یو خو ګارانټي ورکو بل د دوی تقاضا هم موږ نه ډیرې چې یو داس شی راکړي چې یو څو کاله راته وشي موږ مکلف چې ښه شان وارد کو او دغه د پریل کمپنۍ موږ سره انحصاري ده کوم ساتونه چې پریل نومېږي هغه جاپان پارت دی په تایوان کې بسته بندي کېږي یو شپږ میاشتې ګارانټي لري او یو کال وارنټي نو د کیفیت لحاظه بیا دا ټول د محاسبې وړ دي یعنی بدل شی نشته دا بیا شوبین لري دا ساتونه ټول اکثره دا شوبین لري دا چې وکتل کلاسیک نه علاوه دا ټول شوبین لري او په خصوص دغه بیا نایټ ویژن لري لایټ لري کله چې برق مړ کوي بیا رڼا کوي او چاته ښکاري لري نه بالکل او دغه بیا لوکل دي دغه ساتونه دي چې معمول دي او د روزمره لپاره انجینیو خزه استفاده کوي دا قیمت کوم دي قیمتونه مناسب دي او لوکال قیمتونه دي د دې لپاره دای مردانه دي او هغه زنانه دي صحیح زیاتره کسان هغه ساتو ته اوس راځي او کده ساتو ده ولا چون کې د اقتصادي وضعیت په لاس د مون خلک ډیر مدرن دي الحمدلله کرچی حالات داسې نه دي چې سړی تصور کړي په اقتصادي لحاظ په افغانستان حالات فعلا تاسو معلومیږي خو هر څوک ځان ته ځور ما مخکې تاسو ویل چې په نړۍ کې څومره خلک چې دي هماغومره مختلف افکار مختلف ذوقونه شته ولې موږ تر ډیره بریده کوشش کړی چې په خپل موقف کې مسؤل اوسو هر برخو ته هر قشر ته هر قوم ته قبیلې ته دغه د رواج د فکر په اساس هم ساتونه وړي خو معمولا د اکثر د موساتونه چې دي عصري او مدرن دي چونکه شارنشین خلک مونږ ته ډیر راځي او ما دغه ساتونه ترته دا معمولا اطرافي دي لکه نیګیندار شوقي په ټول لاس باندې خو کای تاسو ارزبي تر واوړو مختلف دي خلک دا اټکل نشم کولای چې 100% مدرن دي 100% ښه کوالیټي غواړي څوک
ساده داسې نشم اټکل کولی خو که جمعبندي وکړو په مجموع کې د موږ خلک الحمدلله پخوانه ډېر عصري شوي دي کوشش کوي چې برانډ شی واخلي هغه چې په هر نوع او په هر کیفیت وي بالکل ډیره مننه قاری صاحب په آخر کې د خپل د دوکان په اړه وای لیدونکو ته یو ځل راسي دا دوکان کې د ځینې ساعتونو لنګدي وګوري بالکل زمونږه تقاضا دا ده چې ټول دوستان دې راشي افغانستان کې کوي خو مشکل بیخي نشته دلته خدمات شته هر څوک دې راشي د موږ ادرس واضح ده په منډي کې د افغانستان په د سوداګرۍ په زړه کې د چارګ د سیاست په زړه کې د موږ د سوداګرۍ په زړه کې نو د شرایط سازادې له خوا چې راشي د موږ ادرس ویني او د موږ نور آنلاین ځایونه مشته نو د دکان ته چې راشي لنیزه باید قضاوت وکړي چې آیا موږ تر خپل گفتاره عمل کوي شو کنه نو ان شاء الله الرحمن د هر چا لپاره موږ خدمت کوو وطنداران دوستان د موږ سرسترګي دي تلاش مو هم دا چې لمدي مرجع نه موږ دوی ته خدماتو کول شي تر خپل واسي ډیره مننه سلامات تاسو ګران لیدونکو غواړم یادونه وکم چې هغه کسان چې موږ د باندې له هیواد څخه بهر ګوري یادونه کوم غوي ته چې په افغانستان کې برند کمپنۍ راځي او دلته خدمات عرضه کوي هغه برند کمپنۍ د ساتونو په برخه کې د کالیو په برخه کې د بایکونو په برخه کې په مختلفو ځایو کې برند کمپنۍ راځي او افغانستان کې خپل خدمات عرضه کوي نو راسي که حالت شاید نسي ترلاسه کوي افغانستان ته راشي او د غیرتي په فروشګاه کې په پلورزي کې خپل د خوښي سات ترلاسه کوي تر بل راپور از عبدالحسیب سانزی تاسو په لوی بخون کې خدای سپارم بیا هم یادونه کوم چې د سیټي وال میډیا چینل سبسکرایب کړئ او دا ویډیو له دوستانو سره شریک کړئ